یا هم سلامونه او نیکې هیلې ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ وئ صحت په جامو سنبال وئ ښه راغلاست د ټریډ زده کولو دوهمه برخه ده نن ورځ موږ تاسو په څو موضوعاتو باندې غږیږو راځي چې لاړ شو سکرین ته او فایل واخلو که چېرته مو یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ حتما یې سره سبسکرایب کړئ او پلی لیست باندې کلیک وکړئ ترڅو داسې منظم ویډیوګانې الف نه تر یې پورې ټولې وګورئ دې ویډیو سره خواخوا کې د بروکر جوړولو او ورسره خوا کې د ډیپازیټ او ویډرا لارښود هغه هم په دې پلی لیست کې شته تاسو کولی شئ وګورئ او ګټه ترې واخلئ مکمل پلی لیست کې نو راځئ لاړ شو چارت ته ها دا نو موږ یو دوه درې پوزیشنونه و دلته سټاپ هم خوړلی و ټریډ دا شیان پکې راځي نو نن موږ او تاسې په یو بله برخه باندې خبرې اترې کوو چې هغه موږ او تاسې د ټریډ هغه مین اصطلاحات دي چې موږ او تاسې په هغې باید ځان پوه کړو لومړی تر ټولو مهم څیز چې کله موږ او تاسې ټریډ کوو د ټریډ د شروع دپاره موږ څو شیانو ته ضرورت لرو لومړنی څیز چې دی هغه موږ او تاسې سره یو ټریډ اپلیکیشن دی اکثره خلک په دې کې غلطيږي صحیح ده ټریډ اپ کچېرته موږ او تاسې فورکس کې ټریډ کوو بالخصوص موږ چې اوس او تاسې کله په ګولډو کې ټریډ کوو ګولډ اوس په باینانس کې هم شته دی په مکسیک کې هم شته دی په نورو کې هم شته ولې د ټریډ اپ درلودل چې تاسو په هغې کې ټریډ وکړئ هغې کې تاسو ته چارټ راشي هغه ډېر مهم دی چې تاسو باید ولرئ چې دې کې موږ او تاسو شروع کوو د MT5 نه یا میټا ټریډر 4 MT4 میټا ټریډر 4 دا دواړه یو شی دي ورژن نه سیم ورژن نه فرق کوي MT4 پخوانی دی MT5 نوی دی او فیچرز یې د MT5 بهتره دي نو موږ او تاسې ټریډ MT5 کې ریکمند کوو دا زموږ او تاسې د ټریډ هغه مین اپلیکیشن دی ښه کله چې موږ او تاسې MT5 ډاونلوډ کوو د سره خواخوا کې یو بل ویب سایټ ته ضرورت لرو چې هغه موږ سره ټریډینګ ویو ده ټریډینګ ویو تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو تحلیل ښه وشئ کولی او تاسو ته چارټ منظم ښکاره شي او مختلف ټایم فریمونه په اسانه سره ورباندې وګورئ او ګټه ترېنه واخلئ نو دا موږ او تاسو سره ټریډینګ ویو ته کوم موږ او تاسو شته یو تاسو کولی شئ ټریډینګ ویو سرچ کړئ په ټریډینګ ویو کې هر هغه څیز چې تاسو غواړئ چې په آنلاین ټریډ کې شته دی هغه دلته د مقابل کرنسي په مقابل کې پیدا کوی شئ او ټریډ کوی شئ نو ټریډینګ ویو د تحلیل لپاره استفاده کیږي ښه کله چې موږ او تاسې میټا ټریډر 4 یا 5 ډاونلوډ کړو نو دې کې موږ او تاسو ته لومړی ډیمو اکاونټونه جوړیږي تاسو کولی شئ لاړ شئ ډیمو اکاونټ ځان ته اوپن کړئ ډېر ساده اسانه باندې کله اول کلیک کوئ زده کیږي چې څنګه ټریډ ډیمو اکاونټ اوپن کړئ او ګټه ترېنه واخلئ او نور اکاونټ لاګین کېدل شیان چې کوم یو دي هغه ما په پلی لیست کې شته تاسو کولی شئ ویې ګورئ او ګټه ترېنه واخلئ کله چې موږ او تاسې د میټا ټریډر 5 اپلیکیشن ډاونلوډ کړو د ټریډ لپاره نو موږ او تاسې اول اکاونټ ځان لپاره اوپن کوو ډیمو چې ته ویل کېږي ډیمو تمریني اکاونټ ته ویل کېږي دې کې موږ خپل مهارت زده کوو مهارت لوړو او ګټه ترېنه اخلو مخکې ته ځو ترڅو موږ داسې ریل پیسو ته راشو استفاده ترې وکړو ولې ډیمو کې تاسې احساسات نه لرئ دې کې که تاسې میلیون هم بایلئ کیسه کې نه که بیلیون هم ګټئ کیسه کې نه ځکه ستاسې نه دي نو تاسې په ګټه تاوان کې احساس نه لرئ نو کله چې تاسې ډیمو ټریډ کوئ کوم چې اوس تاسې شروع کوئ د پریکټس دپاره هغه باید تاسې یو چیلنج سره شروع کړئ مثال په ډول باندې ستاسو سرمایه ټوله د $10,000 صحیح ده $10,000 کې تاسو مثال په ډول باندې غواړئ ټریډ ته راشئ په ټریډ کې تاسو مثال په ډول باندې $1,000 باندې شروع کوئ اوس کوم میتود چې زه تاسو ته تشریح کوم او په کوم میتودونو باندې تاسو ته معلومات نشروم په هغې کې غواړئ تاسو ټریډ ترسره کړئ نو مختلف میتودونه تاسو ته نشروم ټول یو میتود نه نشروم درته نو په تاسو په $1,000 باندې فقط دا چیلنج ځانته جوړ کړئ چې $1,000 په ډیمو کې زه څنګه $2,000 په بهترین مدیریت سره څه شی کړمه ورسوم صحیح ده 2,000 سره برابر کما نو کله چې دا چیلنج راځي هغه په 1% نه 3% ریسک باندې میتود باندې نو تاسو هغه میتود فقط اپلای کوئ چې هغه میتود که تاسو مثلا سل ټریډ اخلئ راتلونکو سلو ورځو کې یا راتلونکو دریو میاشتو کې تاسو پریکټس ور باندې کوئ یا راتلونکو یو میاشت اقل تاسو پریکټس ور باندې کوئ په میتود باندې نو تاسو ګورئ چې څومره ګټه تاسو کوئ څومره تاوان تاسو کوئ همغه میتود تاسو په دې کې شارپ کوئ او ګټه ترېنه اخلئ او مخې ته ترېنه ځئ نو دا زموږ او تاسو لپاره هغه سمپل د ډیمو کارولو طریقه ده چې کوم اماونټ ځان لپاره موږ انتخاب کوو اکثره خلک زه 1 لک اکاونټ جوړوي بس یې مهربانه 10 لاټ او 20 لاټ اوپن کوه هغه به درد نه خوړل کېږي نو ډیمو اصلا د مهارت د پورته بوتللو لپاره او په خپل میتود باندې د حاکمیت ترلاسه کولو لپاره د ټیسټ یو اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ هلته خپل پیپر ټریډینګ وکړئ او ګټه ترېنه واخلئ نو دا موږ او تاسو لپاره سمپل اصولي شی دا دی
د دې نه غیر کله چې موږ او تاسې اکاونټ جوړ کړو نو موږ او تاسې څو شیان ډېر زیات منظم مهم دي چې هغه وپېژنو. تر ټولو لومړی موږ او تاسو ته انټري پوینټ مهم دی چې کله موږ او تاسې یو انټري اخلو. اول دا قیمت دی چې تاسې مثال په دې باندې باید پوه شئ چې دا اوس تاسو سره د پیپس حساب هم اتومات پوهېږئ تاسو څنګه کار کوي. مثال په ډول باندې دا ټریډ دی موږ د 4581 نه سل اخیستی دی او زموږ سټاپ لاس 4585 دی. نو په دې معنا چې 4581 زمونږ انټري پوینټ دی. که چیرته موږ او تاسې په لارډ سایز باندې خبرې اترې کوو، اوس یې تشریح کوم. ستا مثال په ډول باندې تاسو سره $1000 دي او تاسې مثلا $50 په دې ټریډ کې یعنې 80 پیپسه رسک هم اخیستی دی، 80 پیپسه 50 پیپس مو بخیر رسک اخیستی. نو 50 پیپسه تاسې 0.1 لاټ سره کېږي دا موږ او تاسې سره $50. صحیح ده چې زه تاسو ته اوس تشریح کوم چې څنګه کېږي. یعنې تاسې په دې ټریډ کې که چېرته سټاپ کېږئ ایگزیټ پوینټ چې کوم یو دی هغه څومره کېږي زموږ او تاسې ایگزیټ پوینټ 4585 یا 80 به ونیسو چې منظم راشي. صحیح ده. نو دا موږ او تاسې سره 50 پیپسه پوینټ دی. 50 پیپسه یا $5 په ګولډو کې حرکت دی. نو پیپسونه څنګه حساب کېږي؟ هر $1 په ګولډ کې د مایکرو لاټ سره چې دی مغه یو اندازه ګټه تاوان لري. مثال په ډول باندې که چیرته د 50 پیپسه حرکت یا $5 ستا په خلاف باندې حرکت زی او ته $5 کې تاوان کې باندې ټریډ، که چیرته $5 ستا په خوخه هم زی نو ته ټریډ $5 ګټې هم. نو که چیرته موږ او تاسې دلته اوس دا بیخي 0.01 نه شروع وکړو او دې ټریډ کې موږ څومره رسک اخیستی دی 0.01 نو موږ او تاسې دې کې 15 USD ټریډ رسک اخیستی. اوس زموږ او تاسې ایگزیټ پوینټ ته ویل کېږي سټاپ لاس. صحیح ده چې په دې باید تاسې پوه شئ. یعنې مخکې د دې نه چې تاسې ټریډ پلان کوئ تاسې اول باید پوه شئ چې ستاسې ایگزیټ ځای کوم ځای وي، ستاسې ایگزیټ پلان کوم ځای دی، ستاسې د ایگزیټ کېدو یا د وتلو هغه مهم پوینټ کوم یو دی، مهمه نقطه کوم ځای ده، تر څو تاسې پوه شئ چې څومره رسک باید واخلئ. مثال دلته قیمت دی او ته دلته غواړې ووځې نو ستا سټاپ لاس څومره راځي، ستا پیپس څومره راځي، ستا لاټ سایز څومره راځي، اتومات دې ځان سره حساب کوئ. دویم شی موږ او تاسو سره چې شی دی ټي پي ټیک پروفیټ دی. ستاسې اولنی کار دا دی کله چې تاسې ټریډ کېدئ ستاسې اولنی کار دا دی د ټي پي نه مخکې باید سټاپ لاس کېدئ. اکثره خلک سټاپ لاس نه کېدي، دا تر ټولو غلط کار دی. تاسې به دا عادت ورک کړئ ځان سره. څنګه ټریډ انټري کوئ اول به ځان سره سټاپ لاس کېدئ چې دا ځان سره مهیا تاسو لپاره راحت او سکون. دا اوس تاسو شی په ترتیب تشریح کوم د دپاره چې تاسې ځان کې ډسپلین پیدا کړئ، تاسې ځان کې دغه لاره چې کومه ده ځان لپاره مناسبه کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. نو ټیک پروفیټ مثال په ډول باندې موږ د دې ایښی دی 4555 یعنې د 80 نه 55 پورې زموږ او تاسو سره تقریبا څومره ریوارډ دی 1/5 یعنې 5 روپۍ موږ دې کې رسک اخیستی دی. په دې کې زموږ ګټه څومره ده $25 ګټه ده. صحیح ده. نو اوس که چیرته دغه لاټ سایز چې اوس راځم زه تاسو تشریح کوم دا لاټ سایز 0.01 وي چې شروع موږ او تاسو سره د لاټ سایز شروع د څونه کېږي لاټ سایز شروع موږ او تاسو ته کېږي هغه د 0.01. تاسو په ډیمو کې دا ټریډ کې در سره په دې کې د ګولډو هر حرکت چې دی د ګولډ موو چې دی په $1 حساب باندې دی. صحیح ده $1 په موو باندې دی. یعنې په څه معنا که چېرته ګولډ د 4581 نه 82 ته ځي نو موږ به $1 ګټه تاوان کوو. ولې که چېرته موږ همدغه لاټ سایز 0.02 ته خېجو نو په د 81 نه چې قیمت 82 ته ځي نو موږ به $2 ګټه تاوان کوو. او برعکس که چېرته د 82 د 81 نه 9 ته راځي موږ به $2 ګټه کوو. اوس که چېرته دا 0.08 راشي نو په دې معنا چې په $1 حرکت د ګولډ موږ $8 ګټه او تاوان کوو. سیم حساب سیم محاسبه ده چې دې کې بیا د بروکر سپریډ هم تاسې باید حساب کوئ چې هغه وروسته به موږ او تاسو تشریح کوو. دومره مهم شی نه دی. ولې د اوس لپاره دا تر ټولو اساسي ترین پوینټ دی چې په دې پوه شئ چې ګولډو کې یو ټریډ چې کوم اخلی په یو لاټ سایز چې اخلی دواړه سیم ډایرکشن کې یو اندازه ګټه تاوان درکوي. نو دا موږ او تاسې مثال په ډول 0.08 انتخاب کو نو په دې کې موږ $8 ګټه او تاوان په هر ټریډ کې کوو. اوس که په دې ټریډ کې موږ د دې ځای نه 81 نه 0.08 لاټ سایز انتخاب کړی او دلته مثلا 85 سټاپ لاس یې ښوي یعنې 50 پیپسه نو اوس تاسې به لنډه محاسبه دا ده چې 8 به ضرب کوئ 8x5 موږ او تاسې سره 40 USD کېږي.
صحیح ده. یعنی تاسو په دې ټریډ کې 40 روپۍ ریسک اخیستی دی او د دې نه چې کله حرکت کوم راځي او ستا مکمله ټیپي لګېږي یا حد اقل مثلا 25 کې ضرب کېږي نو ته به 8 ضرب 25 کې کوي. صحیح ده. 2.5 پیپس دې ته ویل کېږي. $25 حرکت چې کوم تر سره شو دته 2.5 پیپس ویل کېږي. یعنی $1 موږ سره په ګولډو کې لس پیپس حسابېږي. صحیح ده. ولې تاسو کولی شئ دواړه سیستم باندې ځان ته حساب کړئ چې څرنګه بهتر راځي. نو اوس چې تاسو په دې ټریډ کې $40 ریسک اخیستی دی نو اتیا اتیا 140 موږ او تاسو $200 په دې ټریډ کې شاوخوا پروفیټ جنریټ کړی دی. نو دا سمپل او لاجیکل ایډیا ده چې موږ او تاسو چې شي کوو په دې ټریډ کې موږ او تاسو ځان لپاره ګورو. سمه ده. نو دغسې حساب باندې تاسې لاټ سایز غټوئ. اوس که دا لاټ سایز چې د مثال 0.0899 واوړي نو موږ او تاسو سره یو نمبر کمیږي او لاټ سایز چې ته زیږي 0.1 لاټ ده. نو په دې معنا چې په $1 ګولډ موف کې لس USD ګټه تاوان دی. نو که چېرته دا 0.0 کوي 30 کوي نو خو تاسو هغه د پوه شئ. نو $30 $40 $50 $80 $80 $80 $90 او د هغه نه وروسته موږ او تاسو چې لرو سټانډرډ لاټ لرو. 1 سټانډرډ لاټ. سټانډرډ لاټ په دې معنا باندې چې د ګولډو په یو حرکت کې په $1 موف کې ته $100 ګټه او تاوان کوي. یعنی په دې ټریډ کې که دې نه تاسو یو سټانډرډ لاټ سل لګولی تاسو $500 ریسک اخیستی دی او ستاسو ګټه $2.5 ده. سمپل ساده محاسبه ده چې د سټانډرډ لاټ ویل کېږي. تاسو په دې حساب باندې په مارکیټ کې ګټه کولی شئ. تاسو کولی شئ دا ټریډ مثلا دلته هم بند کړئ دلته هم بند کړئ. او بل یو مهم څیز چې دی هغه دا چې تاسو کولی شئ مثلا که چېرته ستاسو لاټ سایز د 0.01 نه پورته وي تاسو کولی شئ په منځ کې ټریډونه په نیمه کې بند کړئ. مثال 0.02 لاټ دی د دې نه اوپن کړی دی د یو اتیا نه قیمت راغوښته چې اوکې دا رینج کېدای شي مات نشي. وشپېته کې 0.01 بندوی شي مارکیټ کې 0.01 پرېږدي سټاپ لاس دی یا ګټې ته راولي او یا د سټاپ انټري ته راولي یا بیخي همدلته راولي ته که دا ځای مات شي نو قیمت بېرته زما په پاس راتلی شي نو بیخي سټاپ لاس چې شي کوي دلته ښکته راښکته کوي. نو ستا ټریډ که دیز نه ریورز هم چې ته په ګټه کې که فول ټیپي کېږي هم ګټه کې او په هر حالت کې په ګټه کې پاتې کېږي او دا یو اندازه ګټه د ځان سره اضافه اخیستې ده چې کوم $10 $11 دي چې تا حساب ځان سره نیولی. اوس که چېرته مثلا تا یو سټانډرډ لاټ اخیستی سمه ده 1 سټانډرډ لاټ ته دیز نه اخیستی او ستا قیمت مثلا دیز نه 1.5 پیپسه 200 پیپسه ګټه کې را روان دی د دې حرکت نه نو د دې ځای کې چې کله د 15 ته را رسېږي نو د یو اتیا نه 15 پورې نو موږ او تاسو سره تقریبا 1.5 پیپسه حرکت دی. نو ته په $1.5 ګټه کې ته چې اوکې $1.5 ګټه کې ما 500 مې ریسک اخیستی دی راځه دغه ریسک مې چې کوم اخیستی دی دا خو بند کړم دا $500 خو بند کړم. نو د دې نه 0.05 یا 0.4 دا بندی. صحیح ده. 0.4 0.5 بندی چې هماغه اندازه ګټه درکوي ستا چې څومره ریسک دی. باقي چې نور څومره دلته ښکته راځي د اضافه ګټه پسې اخلي. نو ته په دې ترتیب هم کولی شي همدغه ګټې پسې خپل سټاپ لاس سره ښکته کړي چې زه انشاءالله به په میټا ټریډر 5 کې په دې باندې تاسو ته زه ویډیو جوړوم چې څنګه ګټه ترېنه واخلئ. نو دا زموږ او تاسو دپاره هغه د پیپس او د ټریډ محاسبه ده چې تاسې څنګه ګټه ترېنه واخلئ استفاده ترېنه وکړئ. نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ او تاسې سلولي په چارټونو باندې خبرې اترې شروع کوو او د چارټ په ډولونو باندې به خبرې اترې کوو. غټ ټایم فرېمونه څنګه ټایم فرېمونه کار کوي او موږ تاسو څنګه له دې ګټه اخیستلی شو. نو له یاده مه باسئ چې نور ویډیوګانې ټولې پلې لیست کې شته درسره کتلی شئ او ګټه ترېنه اخیستلی شئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله حافظ.